ستا فین یم او دا غیر مسلم و اوس اسلام ته راځي. نو زه ډیره زیاته په دې خوشحاله یم چې زما په وجه یو غیر مذهبه زمونږ مذهب ته زمونږ اسلام ته راځي، زمونږ اسلام قبلوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو سره تاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو په پیل دغه ویډیو کتلې د ناز اقبال چیرې ناز اقبال هم یو غیر مسلمه جنې چې دغه مسلمانه کړه. ملګرو څومره د فخر خبره ده، ماشاءالله سبحان الله. ملګرو دی ویډیو باندې لازمي کمنټ وکړئ چیرې ناز اقبال هم یو غیر مسلمه جنې چې دغه مسلمانه کړه هغه څنګه مسلمانه کړه. ملګرو ناز اقبال وایي چیرې دی جنې چې د 2 میاشتو نه زما سره یو لین دین جوړ شوی زما خواله براتله او ما ته به ویل چیرې دینی ټاپک کې کوم مسلې چې دي کوم بیانونه دي هغه ما ته کوو، نو به دې جنې باندې به ډېر خلک یېده. نو د هغه وجې نه اسلام هغې خبرو ملګرو هغې پې دونه اثرات وکړو چې یاره دغه جنۍ چې دې ته مجبوره شوه چې یاره زه اسلام قبول کړم، ولې چې ما چې دا کوم وخت تېر کړی داسې په ظلم ما تېر کړی او اسلام ته راغله. نو ملګرو څومره د فخر خبره چې یاره ناز اقبال هم یو جنۍ مسلمانه کړه. ملګرو دغه ویډیو در سره هم اخره کې پرې کومه، خو ملګرو نن سبا تاسو وګورئ که نه په ټیک ټاک باندې ډېرې جینکۍ راځي او د ټیک ټاک نه غلطه پیدا اخلي. ملګرو په ټیک ټاک باندې لاړ شي د هلکانو سره لایو او یو بل ته چې دی هغه هلکان ورته هر قسمه ډیمانډ کوي چې یاره ماله دا وښیه، ماله دا شو که ماله دا راکړه. او ملګرو هغه جینکۍ چې دی هغه سره لایو راځي صرف د ډالرو دپاره د پیسو ګټلو دپاره. ملګرو په خپل عزت نه په خپل عزت چې دی نو هغه نه کور کې ورسره مور خور پرونه وي د هغوی خبره نه مني، خو صرف دغې له راځي چې یاره زه پیسه وګټم خو زما عزت ځي نو ځي دی. خو ملګرو نن چې دی نو ناز اقبال چې دی هغه هم د پښتو یو سندرغاړی دی، هغه هم یې ګانه وایي. ملګرو هغې چې دی نن په لندن کې یو جینۍ مسلمانه کړه، نو څومره د فخر خبره ده. ملګرو راځئ دغه ویډیو یې راسره وګورئ او د ثواب په نیت یې هم شیر کړئ او لازمي زما ویډیو کې کمنټ وکړئ چې یاره ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ملګرو سره مخکې شیر کړئ. زما فیسبوک چینل او زما د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو السلام علیکم. زه نازیه اقبال نن ډیره زیاته خوشحاله یم. قدرمنو د تیرو 3-4 میاشتو نه دا جنۍ دلته راځي او ما ته وایي زه ستا فین یم او دا غیر مسلم و اوس اسلام ته راځي. نو زه ډیره زیاته په دې خوشحاله یم چې زما په وجه یو غیر مذهبه زمونږ مذهب ته زمونږ اسلام ته راځي، زمونږ اسلام قبلوي. دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دپاره ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده. ما خو تاسو سره هره خبره خپله شیر کړې ده. بعضو خلکو ته ډرامې جوړې کړې دي او چې کوم خلک پوه دي او ښه تربیت یې شوی وي او زما په ژوند او په ما پوه دي چې د بچپن نه نازیه اقبال څنګه ژوند تیر کو څنګه تیروي، نو هغوی په ما یقین کوي. نور باقي الله د هر انسان ملګری دی او الله تعالی هر انسان ګوري. قدرمنو زه صرف سندرې نه وایم، زه د خپل دین سره ډیره مینه لرم، ډیره زیاته مینه زه د خپل دین سره لرم. نو نن دا اسلام قبلوي 3-4 میاشتې ما دې ته وویل ښه سوچ پې وکړه، دا زمونږ کره راغله ما ورته د مونځ طریقه وښودله او په اسلام کې چې څه طریقې دي هغه ټولو نه دا ما خبر کړه. دومره دا ما متاثره کړه د خپل اسلام نه چې دا نن غواړي چې دا اسلام قبول کړي. نو ما